بسم الله الرحمن الرحیم. د پولینډ د یو غلام کاني فاروق سرور وایي د کوټې څخه د کراچۍ څخه د کوټې په لور مې سفر کولو. د آیزک پیشوس سنګر چې دی پیشوس سنګر ناولونه مې راواخیستو چې په هغه ناولونو کې یو ناول د سلیو او یعنی د غلام په نامه یو دغه هم وي ناول هم وي. دی وایي دا سنګر چې دی یا د آیزک سنګر چې دی دا په اصل کې ما ته په دې خوند راکوي چې دوی خپل کلچر، خپل تهذیب، خپل وطن یعنی هغه خپل وطن سره مینه، هغه خپلو شیانو سره تړون د ده په شخصیت کې یا د ده په ادبي ژوند کې یا د ده په لیکونو کې اورجنالیټي چې د هغه ډېره یعنی اورجنل شیان چې د هغه دی راوړي. دی بیا له دا ځایه تګ کړی دی امریکې ته، هلته یو ورور جوا شوت سنګر چې دی له هغه سره یې ژوند کړی دی. هغه هم دی هلته واوسېدی خو د هغه ژوند پر ده هېڅې اثر شیان نه وکړو، خو بیا هم د خپلې وطن د خپل پولینډ هغه شیان چې دي له هغه سره شیان بیانول. فاروق سرور لیکي چې دغه رایټر سنګر چې دی دا مکمل طور پر د نور محمد تره کې رنګه د خپل وطن، د خپل کلي، د خپل بانډو، د خپل وطن د ګوټ ګوټ سره خپل شیان تړلي دي. دغه ناول چې ده لیکلی دی په یدیش زبان یې لیکلی دی. د سلیو ناول په 1962 کې دا ناول لیکل سوی دی. دا ناول کې یو کرکټر دی یا جیکیب یا یاکوب داسې یو پرننس کېږي. دا چې دی یو د زمیندار کره د غلام په حیثیت باندې ژوند کوي. دا ژوند چې دی کله کوي نو دی زمیندار یوه ډېره د کوم دی چې بزګر دی د خو دا کوم زمینداران چې دي کسانان چې دي د دغه یوه لور د وینډا دا ده له راځي او دی په مذهب چې دی د یهودي دی او دی دا خبرې ورسره کوي د خپلوانو د ټول دغه چې دي دا شیان ورسره ډسکس کوي. وینډا چې دا بیا چې دی بیا بل وخت داسې کېږي چې دی له دغه څخه خلک خبرېږي، د ده د کلي خلک خبرېږي، هغه راځي او دغه وینډا چې دغه چې دی دا سکالر چې دی دلته غلام وي، له دا غلامه څخه چې کله جنګ وسي دی چې دی دلته خرڅ کړي که نه په دې د وینډا کوم پلار چې دی پر دغه خرڅ کړي. بیا بیرته خلک خبرېږي راځي دی بیرته وړي او خپل وطن دغلې وړي. نو دی چې هلته یوسي دی بیرته هلته ژوند دی نسي کوی، دی ډېر عالم او پوه سړی او بیرته چې کلي ته لاړ شي دی بیرته د وینډا په لور راځي او دغسې دی وینډا له چې راسي وینډا چې ده هغه روانه کړي. دا چې روانه کړي د ده مین دغه دی چې دی دا مثال کې ویې الوف دغسې دی دا وکړي چې دی هلته په لاره ځي نو په لاره باندې څو کلونه ترک کړي. دلته یو کلی دی پیلټز یا داسې یو کلی دی، هلته دوی واده سره وکړي. دوی چې دی یهودي دی او دا وینډا چې ده دا کریسچنه ده. دوی اوله وار ورته وایي چې وروره ته به ځان دارنګه شو کوې چې ته یهودي یې او دا چې دی دا خلک چې دی که په دې پوه شو چې ته یهودي نه یې وینډا ته وایي نو له تا سره ډېر زیات جبر او ظلم کېږي. ولې دلته چې دی که زموږ یهودیت کوم د مذهب اصولونه چې دي هغه ډېر سخت دي، یعنې که بل څوک د بل مذهب هغه دلته راسي نه ویې قبول کړي هغه بیا هغه سره بیا ډېر بد سلوک کېږي، مړه کوي هم او د دې ټول جرم چې دی پر جیکب ویلی چې دا پر ما اوړي. نو لہذا دا ناول دا کیسه چې ده او دا دغه چې دی دا به په یو صورت چې دی نه ښکاره کوي. نو جیکب ته ډېره پورې کوشش وکړي چې دا ټوله کیسه سمبول وساتي، دا ټوله کیسه چاته نه وکړي. خو داسې اوس په دا کلی چې دی په دا کلي کې چې کوم دوی راغلي دي دواړه له هغه کلي راتښتېدلي دي نو دوی دا
پیلټز کلی چې دی په دا کې چې کله دغه ډیره سخته ناجوړه سي وینډا د ګایني مسله یې وي د اولاد مسله یې وي په دغه ټیم کې د دې څخه دغه چې دی ډیره په زوره ناره وویل سي یا هغه د عیسایت د کوم مذهبي الفاظ دي هغه ادا کړي نو دا خلک ټول پر دا راټول سي چې دا تا ډیر زیاتوب کړی دی دا دغه دی نو هلته وینډا چې دا دی په منډه پټه کې او د ده مرګ ته خطره سي دی له هغه ځایه څخه وتښتل شي یعنې په دغه ټیم کې د ده یو زوی چې دی بنجامین دا زوی هم پیدا سي ډیر وخت بعد بیا دی راسي دا خپل بنجامین چې یوسي او لاړ سي د فلسطین پر خوا لاړ سي او چې دی کله د فلسطین یعنې سیکرټ پلیس ته لاړ سي هلته دغه بنجامین چې دی دا واده وکړي زویان یې سي بیا دی بیرته دغه کم پیلټس کلی چې دی دلته راسي اوس چې 20 کاله یا 30 کاله بعد چې دی راسي دا خلک ګوري دا خلک ډیر زیات بدل سوي ډیر زیات چینج سوي وي هغه پخوانی ټریډیشنل سوچ هغه مذهبي سوچ هغه مذهبي منافرت چې وي له هغو څخه مکمل چینج سوی بدل سوی هغه روایتي قبایلي او مذهبي سوچ وي له خلکو تللی وي بیا دی راولاړېږي د وینډا کیسه ورته کوي بیا خپله کیسه ورته کوي چې زه غلام وم بیا زه عالم وم بیا زه خلکو په یو جنګ وسو زه یې خرڅ کمه بیا د هغه خرڅېدو بعد بیا پسې رالو زه یې دغه کمه و بیا زما له دې د کیسان د لور سره وینډا سره واده وسو بیا دا واده په وخت دلته داسې کیسه پیښه سوه نو د خلکو بیا ډېره همدردي ورته سره پیدا سي ډېر درد ورسره پیدا سي او آخري دغه کم جیکیب چې دی یا یعقوب هم ټکی په اردو ورته کارول کېږي دا جیکیب چې دی دا دلته مړ سي په دې کلي کې په پیلټس کې او دغه چې دی د هلته بیا د هغې کوم وینډا چې ده د هغې قبر هم پیدا سي او دغه چې دی مکمل طور پر دی دلته د وینډا تر څنګ دلته پټ کړي نو د دغه ناول تیم چې دی دا فاروق سرور داسې راایستلی دی چې انسان چې دی هغه هېڅکله آزاد نه پیدا کېږي کله د خواهشاتو غلامي کله د پیسو غلامي کله د ښه ژوند غلام سي کله د څه غلام سي او کله د څه غلام سي چې انسانانو ته مکمل له ازادۍ څخه یا ازادۍ پر طرف نسي تللی نو انسانان د آزاد ژوند ترولو لپاره پکار دی له دې ګردو شیانو څخه ځان